د امریکا د بلور لمبۍ او د پښتنې سندرغاړې میرمن نغمې بیچارګۍ چغې. میرمن نغمه چیرته ده؟ په امریکا کې د لګېدلي اور په تړاو څه پیغام لري؟ ولې په ژړا شوه او له خپلو افغان او پښتنو مینوالو یې څه وغوښتل؟ دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې اور لګېدلی او د دې هیواد یو ګڼ نفوذه ښار لاس انجلس چې د افغانانو د مهاجرت په کور هم بلل کېږي په بشپړه توګه په اور کې وسوځېده او د خپل ښایست 90 سلنه ځواک یې له لاسه ورکړ. په دې ښار کې افغان مهاجران هم د لګېدلي اور قرباني شوي دي. له دې قربانیانو یوه هم میرمن نغمه ده. میرمن نغمې پر سوشل میډیا له خپلو ادرسونو یو لنډ ویډیو کلیپ هم نشر کړی چې پکې خواشینې ده، خفه ده او ژاړي. هغه په دې لګېدلي اور کې د خپل کور د سوځېدلو کیسه کوي او اوښکې تویوي او له خپلو ټولو افغان او پښتنو مینوالو یې وغوښتل چې دعاوې ورته وکړي تر څو پاک رب العزت یې له دې ستر عذاب وژغوري او د دې شته کړاوې په بریا سره تېره کړي. میرمن نغمه چې تل د افغان او پښتون ځورېدلي، کړېدلي او جنګ ځپلي ولس ته د سندرو له لارې خدمت کړی. له دې پرته یې په سلګونو ځله اقتصادي مرستې هم کړي دي او هر وخت چې په افغانانو او پښتنو غم راغلی او کله چې هم افغان او پښتون ولس لاسنیوي ته اړتیا پیدا کړې، دې ښاپېرۍ له نورو وړاندې او یا له نورو سره یو ځای کار پیل کړی. نړیوالو ته سوال او زارۍ کړي او د پښتون افغان ولس د لاسنیوي لپاره یې مرستې راټولې کړي. همدا کال وړاندې کله چې په هرات کې زلزله وشوه او هراتي هیوادوال وځپل شو، همدې نغمې له نورو اتلانو سره یو ځای مرستې راټولې کړې او دا یوه میاشت وړاندې تاسو په خپله ولیدل چې میرمن نغمې د شهید ګیلمن وزیر لپاره له نړیوالو مرستې راټولې کړې او د هغې کور ته یې ورسولې. اوس چې د پښتنو او افغانانو دا ملاله ښاپېرۍ نغمه لاسنیوي ته اړتیا لري، نو باید هېڅکله باید ترې مخ ونه ګرځول شو او په ځانګړي ډول د امریکا، کاناډا او اروپا شتمن ملګري باید له هغه سره مرسته وکړي او که وشوه باید هغه له لاس انجلس وویستل شي او یو بل خوندي ایالت ته ورسول شي. دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی چې خپل نوموتي اتلان ونازوو او په سخت وخت کې لاسنیوی وکړو. له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.